د روزګان ولایت مسؤلین وایي د یاد ولایت لرو پرتو سیمو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو هڅې چټکې سوي او دې وروستیو کې 25 نوي روغتیايي مرکزونه په بېلابېلو سیمو کې جوړ سوي. د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې حکومت پلان لري ترڅو د روزګان په 15 ولسوالیو کې یو معیاري روغتون جوړ کړي چې ورسره به په روغتیايي برخه کې د خلکو ټولو ستونزو ته رسیدنه وسي. امارت په قیادت سره په روزګان ولایت کې په روغتیايي برخه کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی. د روزګان ولایت کې په دغه 3 کلونو په جریان کې تقریبا 15 روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي چې په هغه کې دغه روغتیايي مرکزونه په بېلابېلو کټګوریو کې دي. ځینې CHC دي، ځینې CHC پلس دي او ځینې BHC دي. په ټولو سیمو کې هم دغسې روغتیايي مرکزونه، روغتیايي پوستې جوړې کړي چې اوس عملا د 15 روغتیايي مرکزونو پلان هم شته چې 15 روغتیايي مرکزونه به دغه په داسې ساحو کې جوړېږي چې هغه لرې پرتې سیمې وي او د خلکو لاسرسی روغتیايي مرکزو ته کم وي. په ورته وخت کې د روزګان د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې روغتیايي خدمتونه معیاري سوي، خو زیاتوي چې لا هم په ګڼو سیمو کې دوی له روغتیايي خدمتونو بې برخې دي. دوی وایي په سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د نشتون له امله ډېر وخت ناروغان په لویو لارو کې ژوند د لاسه ورکوي. زیاته حد پورې هغه د مړینې کچه اوس راټیټه سوې ده، ځکه خلک په اسانۍ کولی شي د ولسوالۍ څخه مرکز ته راسي او د کوم مرکزونه چې دي په اسانۍ خلک کولی شي رسیدګي ورته وکولی شي. د ضرورت یا د اړتیا په وخت کې د ډاکټر څخه سالمه مشوره واخلي او ولاړ شي هغه خپل ضرورت راپاته. وام خیر یو سړی و دوه مشمره چې هغه خو روپۍ لري، موټر لري. د خلک شته چې وروره به د شپې یا د ورځې بیا 15,000 10,000 8,000 افغانۍ یا کلدار داخي یا د بازار رسوي یا پر لارې مړ شوی زموږ مریض نه ورسېږي، نو خو روپۍ نه لرو. د روزګان ولایت د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو په خبره که په سیمو کې د روغتیايي مرکزونو شمیر زیات سي، دوی به په راتلونکي کې دې برخه کې د ستونزو خلاص سي. دوی له حکومته په روغتیايي برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. تقریبا 15 کلینیکونه جوړ شوي دي. زه هم که 1500 جوړ شم دغه روغتیايي ستونزې نشي حل کولی. نو د یو عام اوسیدونکي په صفت، د یو روزګاني په صفت مو پیغام دا دی چې باید په روغتیا په برخه کې زیات کار وشي او زیات پاملرنه او توجه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی و چې د هیواد په 313 ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو جوړولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې او ډېر ژر به عملي کارونه پیل شي. انتظار احمد احمدي، امید رادیو، روزګان.